ستاسو حضور کی محترم مادا حضرت عبداللہ ابن عباس یو حدیث پیش کے حضرت عبداللہ ابن عباس پدے حدیث کی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دوی خبری را نقل کئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو مجلس کے ناستے صحابہ اور سر ناستی. حضرت عبداللہ ابن عباس و ازم دے مجلس کے ناستے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو لیا ایها الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے خلقو اللہ تعالیٰ پر تاسو باندے حج فرض کرے دے. حج د اسلام په فرایضو کې فریضه ده. الله تعالی د دې ذمہواری پر تاسو یې شیدا او تاسو به حج کوئ. په مجلس کې یو صحابي ناسه د هغې نوم عقرا ابن حابس، هغې باره په مجلس کې ورته ولاړ مارا ورته افی کل عام یا رسول الله، اے د الله رسول دا حج به هر کال موږ کوو، ایا دا په هر کال کې پر موږ باندې حج فرض دی چې کوو به؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لو قلتها نعم لوجبت، ورته یې سړی دا د داسې پوښتنه وکړه که چیرې د دې پوښتنې په جواب کې ما دا درته ویلي وای چې و حج هر کال فرض دی، الله به در قیامته پورې هر کال در باندې فرض کړی، او که الله هر کال در باندې فرض کړی وای لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، بیا خو تاسو د دې حج به کوئ به مې هم نه او نه به مې طاقت درلودی، ځکه انسانان د دنیا په یو کونج بل کونج کې دي، بیا به یو سړی هر کال حج له څنګه راسي؟ نو آخر پیغمبر علیه السلام ورته الحج مرة، حج په زندگی کې یو ځل دی، پر سړی باندې فرض دی. فمن زاد فتطوع، که سړی در یو ځل زیات حج کی هغه نفلی حجونه دي، د هغې ثواب الله تعالی دې بنده ته پر خپل ځای باندې ورکوي. نو ځکه حج د اسلام په فرضیاتو کې یو فریضه ده او د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو رکن دی، او په تیر وعظ کې ما دا ویلي و چې د اسلام 15 ارکان دي چې در څو پورې دغه 15 ارکان سړی پر ځای نه کړي، در هغې وخته سړی په اسلام کې نسي ننوتلی. په هغې وخت کې در هغې وخته سړی د اسلام حقیقت ته ځان نسي رسولی. په هغې 15 کې اولنی د لا اله الا الله د کلمې تصدیق و اقرار دی چې سړی به په زړه باندې دا مني او په ژبه به دا اقرار کوي چې الله مې یو دی او د عبادت لایق مې یو دی او مالک و خالق مې یو دی او محمد زما رسول دی او ما ته راستول سوی مبعوث نبی دی د الله د طرف. او د دې څه وروسته لمونځ کول او د دې څه وروسته زکات ورکول او پر 4 نمبر باندې د روژې عقیده و عمل او پر 5 نمبر باندې د حج عقیده و عمل. چې کله دا 15 ارکان د اسلام سړی پر ځای کی، د هغې څه وروسته بیا اسلام کې کامله طریقه سړی داخلیږي، لکه الله و یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې به سړی کامل داخلیږي، او کامل داخل هغه سړی دی چې د دې 15 ارکانو 15 سره هم به عقیده لري، هم به په دې باندې عمل کوي. نو ځکه حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې دا 5 نمبر رکن دی او دا آخرنی ستن د اسلام د بنیاد ده. حج څه ته وایي؟ حج دا عربي لفظ دی. حج په لغت کې علما لیکي چې دا قصد او ارادې ته ویل کیږي. یو سړی د یو شي قصد وکړي، د یو شي د کولو اراده یې وکړه، نو علم لغت والا دې عمل ته حج وایي. او زموږ په شریعت کې څه ورته وایي؟ زموږ په عرف او په رواج کې حج به څه ته وایي؟ چې سړی به په یو خاصو زمانو کې او په یو خاصو اعمالو کې د خاصو مکانو او د خاصو ځایو زیارت له ورتګ، دې ته حج ویل کېږي. نو په حج کې 3 خبرې ضروري دي: زمانه هم خاصه زمانه، افعال هم خاص افعال، او مقامات او ځایونه هم خاص ځایونه. زمانه د حج کمی زمانه دي. حج ته الله تعالی 3 میاشتې زمانه ورکړې چې هغې ته شوال وایي، د کوچني اختر میاشته، او 2 ذوالقعده ده چې دا اوس موتا کې روان یو، او 3 ذوالحجه ده چې لوی اختر یې پر 10 باندې راځي. دا 3 میاشتې الله تعالی د حج لپاره ټاکلي دي. که یو سړی د حج احرام تړي، د کوچني اختر د ورځې سې تړلی شي، که د کوچني اختر د ورځې سې 1 ورځ مخکې وتړي، د احرام نه صحیح کېږي، ځکه دا د حج دپاره خپله زمانه ده.
نو د کشنی اختره څه وروسته په دې 3 میاشتو کې د حج احرام صحیح دی او د دې 3 میاشتو څخه مخکې د حج احرام نه صحیح کیږي. علما لیکي دا د حج دپاره میقات زماني دی، لکه حج چې خپل مکانونه لري، د دې ځای څه به احرام د دې ځای څه به احرام. حج د غره کوم خپلې زمانې لري، د دې وخته څه به احرام د دې وخته به احرام. نو اول عمل د حج دا دی چې په یو خاصو زمانو کې وي، او دویم دا دی چې خاص افعال به. خاص افعال څه ته وایي؟ احرام به دې تړلی، نیت به دې کړی، لبیک او تلبیه به وایې، او په احرام کې به د خوشبویي څه ځان ګورې، او په احرام کې د بیشته پرې کولو څه ځان ګورې، په احرام کې به د نوک کاټولو څه ځان ګورې، په احرام کې به د وچې مځکې د ښکار کولو څه ځان ګورې، او په احرام کې به د مځکې د درختي او د واښه د کاټولو څه ځان ګورې. دا هغه خاص افعال دي چې ته به کوې. او په دې دوران کې به ته ورځې بیت الله له، او پر بیت الله به طواف کوې، او بیا به صفا او مروه کوې، ستا عمره به ختم سي. بیا چې اتم رالی په دغه احرام کې به ته مینا له ځې، په مینا کې به 15 لمونځونه پوره کوې، او 15 لمونځونه د سړي په 4 ساعته کې پوره کېږي، 4 ساعته به دلته تېروي. او د هغې څه وروسته به عرفات له ځې، د زواله څه در ماښامه پورې در دا بل سهاره پورې عرفات ټوله وخت دی، خو مناسب وخت یې دا دی در مازدیګره به ته په عرفات کې. بیا به راځې شپه به په مزدلفه کې کوې، د مزدلفې څه وروسته به راځې شیطانان به ولې، بیا به د هغې څه وروسته پسه حلالوې، بیا به خپل سر خورې، بیا به طواف زیارت کوې، د هغې څه وروسته به بیا د الله د بیتي څه طواف رخصت کوې او رخصت به رااخلې. دا هغه خاص ځایونه دي چې د خاص ځایونه به ګورې. نو په خاصو زمانو کې په خاصو افعالو باندې در خاصو ځایو پورې ځان رسول زموږ په عرف کې او زموږ په اصطلاح کې او د شریعت په عرف او د شریعت په اصطلاح کې و دغه ته حج ویل کېږي. اوس دغه د حج حکم پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې کله رالی چې سړی کله روایت وګوري، تاریخي روایت، بعضې روایت دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې څخه هجرت وکړی، 5م کال چې 5 کاله په مدینه کې پرسو، د الله د طرفه پر ده باندې د حج د فرضیت حکم راغلی. بعضې روایت دا دی چې پر 6م کال د هجرت حکم راغلی، لیکن صحیح روایت دا دی چې پر 9 کال پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت حکم د حج حکم راغلی. او 9 کال دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت کالو. په دې کال پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر د حاجانو د قافلې امیر کوي، او ډیره لویه قافله د مدینې منورې څخه د ابوبکر په مشرتوب کې راله، حج یې وکړي، واپس ولاړ. چې کله 10م کال د هجرت رالی، دا د پیغمبر د زندګۍ او د عمر اخرنی کال. په 10م کال د هجرت پیغمبر علیه السلام په خپله د مدینې منورې سره روان سو. غالبا 40,000 کسان هغوی د مدینې څخه ورسره وو، او رالی پر بیت الله باندې طواف وکړي، او مینا او عرفات یې وکړي، او خپل حج یې پوره کړي. دا د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ د فرضیت څخه وروسته اولنی حج هم و، آخرنی حج هم. اولنی حج هم د دې څخه مخکې چې حج پر سوی پیغمبر حج نه و کړی، آخرنی حج هم حج چې وصلو په دغه 2 میاشتې بعد چې ربیع الاول رالی، په دغه ربیع الاول میاشته کې پیغمبر علیه السلام چې وفات شو. نو حج دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. د حج فرضیت دا په قرآن کریم ثابت دی. د حج فرضیت دا د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې ډیر راغلی دی، او د حج پر فرضیت د ټولو امت اجماع ده. د حج پر فرضیت د فقهاو اتفاق دی چې کم سړی زموږ په دین کې د حج د فرضیت څخه منکر دی، هغه زموږ په دین کې ځای نه لري، هغه زموږ په دین کې کافر دی. او چې کم سړی د حج د فرضیت کو قایل دی لیکن کوي نه، حج ځنډوي، حج نه کوي، او د حج څخه غفلت کوي، او د حج سره لاوبالي کوي، او دغه بې حجه مړ سو، زموږ په دین کې دا بدترین فاسق دی. حج هغه په ښه طریقه سره کول، او حج د الله فرضیت منل، او د الله د فرضیت څخه غاړې فارغه کول، او چې کله پر سړي باندې فرض سو حج دستی کول. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دا دی چې من اراد الحج فلیعجل، چې کم سړي حج اراده وکړه، پر فرض سو قصد یې وکړي، بس په حج کې دې تلوار کړي. که یو سړی په بانو باندې حج ځنډوي، کله کله دا وایي چې یاره زه لا کشر یم، حج خوندي کولی نشم، کله وایي زما مشرانو ورونو لا حج نه دی کړی، کله کله وایي ما واده نه دی کړی، نو ځکه لیکن حج پر فرض یې پیسې لري.
او کله وایي زما اوس دومره عمر خو نه دی چې زه حج وکړم. دغه سړی په خپله زندګي کې په ګناه کې روان دی. ځکه دا زندګي نه ده معلومه، دا پیسې 60 کال الله درکړي دي، پر روان کال به یي او که به نه یي. پیغمبر علیه السلام وایي المال غاد راح، سهار به یي ماښام به نه یي، ماښام به یي سهار به نه یي. او د انسان زندګي نه ده معلومه چې انسان به در کومه وخته ژوندی. پیغمبر علیه السلام وایي کم من مقبل یوم لا یکمله، ډېر خلک د نن لمر لوېدو انتظار لري چې نن لمر لوېږي، دی غریب د دنیا سره رخصت شي. وکم من مستقبل غد لا یدرکه، ډېر خلک د سبا لمر راختلو انتظار لري چې د سبا د ورځې دا کار کوم دا کار کوم دا کار کوم چې لمر راخیږي دی په شپه کې رخصت شوی. ځکه د زندګي دا نه ده معلومه چې را روان کال ستا سره پیسې یې او که نه، چې تی را روان کال ته زنډی، را روان کال ته ژوندی یې او که نه. را روان کال ستا زندګي په دې دنیا کې الله لیکلی او که په قبر کې لیکل سوي. حضرت ابوبکر وایي کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعله. ډېر خلک په کور کې سار کښیني، د کور سره راوځي، د کور زنانه فرمایشات ورته کوي چې د پلانکي شي ضرورت دی، زامونه کوي او دی د کور ضروریات واخی او په دې نیت باندې په دې اراده باندې دی بازار لوروزي. لیکن والموت ادنا من شراک نعله، مرګ دته د بوټ تر تسمه نږدې ولاړ دی. چې د بدن کم کفن دی، هغه کفن په کارخانه کې جوړ شوی دی، هغه کفن د غټو شارو سره وتلی دی، هغه کفن د دې شار پر دکان پروت دی. او 3 میاشتې اوسوې 5 میاشتې اوسوې چې ستا د قریب په انتظار دی چې کله به راځي، کله به وروړي، کله به د پر بدن پیچل کېږي. ځکه زندګي په دنیا کې بې باوره ده، د ورځې او د شپې حال بې باوره دی، د مال او دولت ملکیت بې باوره دی. ځکه کم سړی چې حج په دې نیت باندې ځنډوي چې ته د پر روان کال به وکم، پر کور را روان کال، د روان کاله پورې چې څومره زندګي روانه د زندګي ټوله په ګناه کې روان ده. ځکه روان کال د انسان هغې معلوم نه وي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من اراد الحج فلیعجل. حج الله تعالی قرآن کریم کې د حج دپاره یو شرط لیکلی دی. حج پر هغه چا باندې راځي من استطاع الیه سبیلا، چې د حج وس و طاقت لري. اوس د حج وس و طاقت څه دی چې انسان یې لري چې د هغې په خاطر پر انسان باندې حج فرض کیږي. په دې کې زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ مذهب کې ډېره اساني سوې ده، په نورو مذهبو کې لږ سخته ده. امام شافعي رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، د هغې مذهب د دې استطاعت ترجمه هغوی دا کوي چې د کم سړي سره مال او دولت ورسره دی پر هغې حج فرض دی. بس که هغه په سترګو ړوند دی، که هغه په پښو شل دی، که هغه ټوله زندګي د شا پر تخته باندې پروت دی، د سر پورته کولو طاقت نه لري، چې صرف مال او دولت ورسره دی، پر دې سړي حج فرض دی. او که چیرې دی دغسې مړ سو، دا بې حجه مړ سو. هغه وایي که په خپله تلی سي خو په خپله دې ولاړ سي، که په خپله نه سي تلی بل چا د پیسې ورکړي پر خپل ځای دې واستوي، هغه دې د پر ځای باندې حج وکړي. امام مالک رحمه الله په خپل مذهب کې در دې لا سخت دی. هغه وایي چې صرف یو چا ته الله جوړ بدن ورکړي پر هغې حج فرض دی، چې ور پې نه لري پر فرض دی، خامخا به یې کوي. هغه وایي په دې ښار کې چې ته اوسېږې مزدوري وکړه، در دې بله ښاره پورې ځان په مزدوري ورسو، په هغه ښار کې بیا یې څه مزدوري وکړه در بله ښاره ځان ورسو، په هغه ښار کې څه مزدوري وکړه در مکې پورې ځان ورسو. که په دې کې پر تا کال تېرېږي، که پر دې کې پر تا 2 کاله تېرېږي، که په دې کې پر تا 5 کاله تېرېږي. امام مالک رحمه الله مذهب دا دی چې کم سړي اس بدن کې قوت درلوده او په بدن کې صحت درلوده، که هغې په دنیا کې یې ورفې نه لري او هغې په دنیا کې د هیڅ شي مالک نه هم حج ورباندې فرض دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، د هغې فتوا وخت د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې ډېره اساني ده. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي، حضرت عبدالله ابن عمر حدیث دی، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی پیغمبر علیه السلام لراله، فقال یا رسول الله، ای د الله رسوله ما یوجب الحج، ما په معنا د ای شی سره، ای شی یوجب الحج، پر سړي باندې حج کم شی واجبوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته الزاد والراحله، چې کم سړی زاد و راحله لري حج ور باندې واجبېږي. نو د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دا دی چې استطاعت او طاقت د دې څخه مراد زاد او راحله ده. زاد څه معنا؟
سړی به دومره پیسې لري چې په هغې باندې در مکې ځان رسولی سي برته را رسولی سي او دومره پیسې به هم لري چې دی دا ټوله سفر کوي د ده د بچانو نفقه به هم پرایي دې ته ذات وایي او راحله څه معنا یا به خپله سوارلي لري یا به د سوارلي د ټکټ وس لري نو په دې کې یو څه دا خبره هم ضروري سوله چې سړی به د تګ طاقت لري او د تګ طاقت دا معنا چې لاره به هم د امني او په بدن باندې به هم جوړي او په لاره کې به د هلاکت خطر هم نه او لاره به د بیرې ډکه هم نه او دومره خرچه او نفقه به وي چې د ده بچان په هغې ګزاره کوي د ده د سفر په دورانیه کې نو دا ټوله شان د امام صاحب په مذهب کې ضروري دي چې کله دا شان ټوله پیدا سو د هغې څه وروسته پر سړي حج باندې واجبېږي لیکن خلکو که دا ټوله سړي درلودو بیا هم حج نه کوي غالبا د حضرت ابو امامه رضی الله عنه یو روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من لم یمنعه من الحج حاجة ظاهرة چې یو سړي لره د حج وس رالی د ده مخ ته یو داسې حاجت هم نشته چې د هغې په وجه د حج نشي کولی او سلطان جائر نه یو داسې ظالم بادشاه شته چې هغه پر دې لار باندې دی حج ته نه پرېږدي او مرض حابس یو داسې ناجوړي باندې هم نه دی اخته چې دی حج نشي کولی نه یو ښکاره حاجت ده د مخ ته نه یو ښکاره مانع شته نه یو لاره بنده ده چې ظالم بادشاه شته او نه په یو داسې ناجوړي باندې اخته دی چې دی حج نشي کولی د هغې باوجود بیا هم حج نه وکړي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي په ما ته دغسې بې حجه مړ شي نو ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا د هغې مرګ که په یهودو کې رالی که په نصاراو کې رالی پیغمبر علیه السلام وایي زما پر دین زما په امت کې نسي راپورته کېدلی چې کم سړي ته الله تعالی مال و دولت ورکوي یو غټه ستونزه هم ورته نشته چې دی حج نسي کولی او لار هم نه د بنده چې دی حج ته څوک نه پرېږدي او په یو داسې ناجوړي نه دی اخته چې دی حج د هغې سره نشي کولی لیکن د خپلې لاوبالۍ په وجه باندې حج نه کوي او حج ته نه ځي او په دغه دوران کې مرګ ورباندې رالی بیا به مرګ یا د یهودو سره یا به د نصاراو سره پیغمبر علیه السلام وایي زما پر دین باندې نه مري او زما په امت کې بیا نشي راپورته کېدلی او زما په امت کې د قیامت په میدان کې نشي ملګری کېدلی ځکه حج زموږ په دین کې دا ضروري عمل دی پکار دا دی چې سړی حج وکړي زندگی دا زندگی امتحانی زندگی دا زندگی بے باوره زندگی دا الله تعالی سړي ته وس ورکړي چې الله تعالی دلته دعوتنامې دې ښار له راواستوي چې په دې کال کې پلانکی او پلانکی او پلانکی زما د کور میلمانه دي ستاسو دا خیال دی چې د دې ملک باچا دې ښار له څو دعوتنامې راواستوي چې پلانکی حاجي صاحب پلانکی حاجي صاحب زما په محل کې زما میلمانه دي په کوم شکل به خلک ورزغلي زما په خدای قسم هغې د ټولو بادشاهانو باچا دی هغې د ټولو کائناتو مالک دی هغې د ټولو کائناتو خالق دی چې هغې دې ښار له دغه دعوتنامې راواستولې چې زه پلانکی و پلانکی و پلانکی زما د کور زما میلمانه دي زما په خدای قسم زما او ستا د پلارو د نیکه در خوله لا تېره ده چې دغه حالت الله تعالی موږ دوی ته رانصیب کړي او چې موږ په کوم شوق د الله میلمستیا ته تیار شو نو ځکه چې یو سړی د الله میلمستیا ته نه تیاریږي او حج په ښه طریقه نه کوي الله تعالی په دې ډېر ناراضه کېږي پیغمبر وایي زما په امت کې دې بیا تمه نه کوي چې زما په امت کې به دی راکښېني حج خلکو د ګناه څخه د صفا کېدو ذریعه ده زموږ او ستاسو زندګي ته ګورئ په کومه معاشره کې روانه ده د سهاره څخه تر ماښامه پورې ته د دې خپلو سترګو حساب وکړه چې یو د ټلیفون پر صفحه باندې ستا سترګې څومره ګناه کوي د سهاره څخه تر ماښامه پورې ته د دې خپلې ژبې حساب وکړه چې په هر مجلس کې ستا ژبه تر ماښامه څومره ګناه کوي د سهاره څخه تر ماښامه ته د خپلو مجلسو معلومات وکړه چې ستا غوږونه څومره غلا څومره غلطې خبرې اوري ته د خپلې دوکاندارۍ معلومات وکړه ته د خپل تجارت معلومات وکړه ته د خپلو رانیولو معلومات وکړه ته د خپل همسایتوب معلومات وکړه ته د خپل قرابت معلومات وکړه زه په خدای قسم اخمه چې په زندګي کې په ژوند کې به ډېر کم داسې اعمالي چې ما او تا به سهار و ماښام د هغې په خاطر په ګناهونو کې لړلي دي نو چې د سړي 40 کاله زندګي تېره سوه 30 کاله زندګي تېره سوله او په دغه معاشره کې تېره سوه په دغه ماحول کې چې دا اوس یې ما او تا کې روانه وو
لیکن الله تعالی چې خپل میش مستیاله سړی ورغواړي هلته الله تعالی سړی د ګناه څخه صفا کوي. هلته سړی پر ګناه باندې قلم داسې کشیږي لکه سړی چې د مور پیدا سي. پیغمبر علیه السلام وایي حاجي چې د حج راسي هغې د ګناه داسې صفا سوی دی لکه ماشوم بچی. پیغمبر علیه السلام د نور خلکو ته په منډه ورځئ د هغې مخ له د هغې سره مصافحه کوئ او د هغې سره روغبړ کوئ، هغې ته مبارکي ورکوئ او د هغې سره د ځان په هکله دعا غواړئ ځکه هغې د ګناه څخه صفا سوی دی او څوک چې د ګناه څخه صفا سي الله یې دعا اوري، د ده دعا ستی په حق کې الله اوري. او هغه حاجي چې د حج په سفر کې په عرفات کې در 400 کسانو پورې چې د خپلو قریبانو شفاعت وکړي خدای ته یې ورپېښ کړي، الله تعالی په دې 400 کسانو کې شفاعت اوري چې هر څومره بد عملی الله تعالی د حاجي په جولۍ کې ورمعافوي، الله تعالی حاجت ورکړي. ځکه حج دا د انسان د ګناهونو ذریعه ده چې کم چاته الله تعالی دا سعادت و نیکبختي ورکړي دا د زندګۍ نیکبخته انسان بلل کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه صفا و مروه کې ناست دی، د صفا و مروه په مابین کې یو تنبیه ته شایله کړې د خپله وظیفه کوي، تسبیحات کوي. یو قافله راله د حاجانو، د عراق خلک دي چې صفا و مروه یې وکړله، ختم یې کله بره پر دې مروه غونډۍ باندې خپل سامانونه کښته کوي او شان یې راوګرځول. حضرت عمر رضی الله عنه بره پوښتنه ځینې کوي ورته خلکو د کومه ځای سره راغلي یاست؟ هغه ورته موږ د عراق خلک یو. ورته د څه دپاره راغلي یاست؟ هغه ورته موږ د حج دپاره راغلي. ورته یوه خبره درته کوم، هغه ویې راته ویې که ورته تاسو ماته د دې خبرې ګواهي راکولی سئ چې تاسو په دې سفر کې د حجه بغیر بل مقصد نه درلودی؟ پر چا خو به مې دلته قرضه نه و باندې او د یو تجارت و د یو مقصد دپاره خو به نه واست راغلي. هغه ورته نه مې پر چا قرضه باندې وه، نه مې د چا سره تعلق او نه مې دلته د تجارت و د ګټې تمه وه، صرف په دې خاطر راغلي و چې حج یو فریضه ده د خپلې ذمې سره فارغه کړو او د الله دا فریضه د خپلې ذمې. حضرت عمر رضی الله عنه باره مبارکي ورته کوي، ورته مبارک مو هم سه او دا یوه خبره درته کوم خپله زندګي د سره شروع کړئ چې څومره زندګي در باندې تېره سوې او پر هغې الله اوبه تېرې کړي، د هغې پر عملنامه الله تعالی قلم کش کړي. ستاسو په عملنامه کې اوس یو قسم ګناه نه سوه پاته او ستاسو عملنامه صفا سوه، د دې نن سبا خپله عملنامه په خپله روانه کړه. ځکه حج دا د انسانانو د ګناهونو د مغفرت ذریعه ده. حضرت عمرو بن العاص ډېر لوی صحابي دی، هغې وایي چې زه کله مکه مکرمه کې وم په مشرکانو کې وم، چې کله مدینې منورې ته رالم پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي کې د اسلام په نیت باندې رالم چې اسلام به راوړم. زما سره 2 ملګري را سره و، دا ټول د قریشو سردارانو، زما سره خالد ابن ولید را سره او زما سره عثمان ابن مزعون را سره و. موږ 3 سره رالو، پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي کې ناستو او موږ د مکې څخه په دې نیت رالو چې اسلام به قبول کړو. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې موږ ولیدو مخ له راولاړ سو، په دې مخ کې د خوشحالۍ څه سرخوالی پیدا سو. عباره قسم واخیستی او زموږ د په رب د کعبې قسم پیغمبر المکي خو نن موږ ته خپل زړه راغورځولی دی. یعنې دا معنا چې کوم خلک د مکې څخه موږ له رالو دا د مکې اصلي زړه دغه خلک. نو پیغمبر ډېر زموږ په راتګ خوشحاله سو، المکي خو موږ ته خپل زړه راغورځولی دی او مکې نن موږ په خپل زړه باندې ونازول. وایي چې کله موږ کښېناستو پیغمبر علیه السلام ناست، د ټولو څه مخکې خالد ابن ولید لاس ور پیش کړی، پیغمبر مصافحه ورسره وکړه، خالد ابن ولید د پیغمبر پر لاس کلمه وویله، اسلام یې قبول کړ. وایي 2م نمبر عثمان ابن مزعون ناست دی، هغې لاس ور پیړ کړي، پیغمبر لاس ورته راوځغاوی، بیعت یې ورسره وکړي او اسلام یې قبول کړي او کلمه یې وویله. وایي ما چې لاس ور اوږد کړی، پیغمبر چې لاس راوږد کړی ما ورته لاس یې پر شا کړ. وایي ده راته وویله که ما لکه یا عمر، عمر څه پیښه د غرق سي لاس دې څنګه وروسته کړی؟ د اسلام په نیت راغلی، اسلام څنګه نه قبلی؟ ما به را داسې کښته کتل باره مې ورته وویل اریدو ان اشترط، ای د الله رسوله زما زړه غواړي چې یو شرط کښېږدم، د هغه شرطه څه وروسته اسلام قبلوم. پیغمبر راته وویل ماذا تشترط، څه شرط لرې؟ ما ورته ویل ای د الله رسوله زما چې په مکه کې څومره زندګي تېره سو، زما زندگی ټوله ستا په دښمني کې تېره سو
او ما به ټوله ورځ په توره باندې ورزش او سپورټ کوی او دا مې لوی ارمانو چې په دې سپورټمنه توره او په دې مضبوطه توره د محمد سر قلم کړم. وایي دا مې د ټولې زندګۍ لوی ارمان. ورته نن زه پر خپل عمل ډېر شرمنده راغلی یم او دا شرط لرمه چې که چیرې الله تعالی زما ټولې ګناهونه رامعافوي نو زه اسلام راوړلو ته تیار یم، او که الله زما ګناهونه نه رامعافوي نو زه اسلام ته نه یم تیار. ای پیغمبر علیه صلات وسلام راته ویل اما تعلم یا عمر، ای عمره ته په دې باندې نه پوهېږې 2 شیان د مخکینی ګناهونه ټول ختموي. ان الاسلام یهدم ما کان قبله، چې سړي ته الله تعالی اسلام په نصیب کوي که 100 کاله په کفر کې تیر کړي، که 50 کاله په کفر کې تیر کړي، که 90 کاله په کفر کې تیر کړي، چې د اسلام کلمه وویله هغه ټولې ګناهونه ختم شي. او دویم یې دا راته ویل ان الحج یهدم ما کان قبله، چې کوم سړي ته الله تعالی حج ور نصیب کوي که هر څومره زندگی په ګناه کې تیره کړي، چې کله حج وکړي الله تعالی د تیرو ګناهو څخه مکمل صفا کوي. ځکه حج هغه عبادت دی چې د هغې په کولو باندې د انسان د زندګۍ ګناه معافي شي. ځکه چې کم چاته الله تعالی حج ور نصیب کړي او الله تعالی د دې لایق وبولي چې په دې ټوله معاشره کې دا زما د دربار میلمه دی، خلکو دا ډېر لوی سعادت دی، دا په مال او دولت باندې نه کیږي، دا په قومي او قبایلیت باندې نه کیږي، دا په نسبي عزت او په لوړ خاندان باندې نه کیږي، دا صرف د الله تعالی فضل غواړي، دا صرف د الله احسان غواړي، او دا صرف په خپل رب قبولیت غواړي، دا خپل صرف په خپل رب ته اوښکې تویول غواړي. بیا دا شان د سړي نصیب کیږي او دا شان د الله تعالی فضل دی. این سعادت به زور بازو نیست، دا د بازو په زور نه کیږي، تا نه بخشد خداوند بخشنده، چې کله الله تعالی سړي ته نور وبخشي د هر چا نه په نصیب کیږي. نو چې کله الله تعالی د دغه حاجانو حج په نصیب کړی دی، دا د دې حاجانو سره د الله تعالی ډېر لوی کرم او احسان دی. یو بزرګ دی ابن الموفق رحمه الله، د هغې صدر کوم، هغه وایي یو ورځ مې حج کاوی، د مینا مسجد لرالم. د مینا په اول سر کې حاجانو تاسو به ورسئ، مسجد خیف راځي، د مینا عظیم مسجد دی، ډېره غټه ساحه باندې جوړ دی. او پیغمبر علیه صلات وسلام به ویل چې دا هغه مبارک زیارت دی، په دې کې د 80 انبیاو قبر دی. نو ډېر عجیبه ځای دی او عجیبه کیف لري، عجیبه فیض لري. ابن الموفق رحمه الله وایي چې کله د مینا په سفر د حج په سفر احرام یې وتړی، اوله شپه مې په مینا کې ده، نو په هغه وخت کې خو مینا ډېره اوږده وه، خلک لږ وو، نو ما ته مسجد خیب کې لا ځای پیدا شو. چې کله مسجد خیب کې پرېوتم د شپې خوب وینم، چې کله خوب وینم 2 مرغانې راشه کوترې راشه وسوې، زرغون رنګ بڼوکې دي، او دا را معلومې سوې چې دا په حقیقت کې ملایکې دي. چې کله سره کښېنستې دا یوه و دې بله ته خبره کوي، دا یوه دې بلې ته وایي 100 کال څومره کسان حج کوي، هغه بله ورته وایي چې ما ته نه را معلومېږي. هغه سوال کوونکی بیا ورته وایي چې هغه به زه در وښیم، ورته یې 100 کال 6 لکه انسانان د حج سفر ته راوتلي دي. هغه بیا هغه ملایکه ورته وایي چې هغه اوله پوښتنه کړې ده، ورته یې دا به نه در معلومېږي چې د څونه کسانو حج الله قبول کړي. هغه ورته یې نه را معلومېږي چې د څومره کسانو حج الله قبول کړي. هغه ملایکه ورته وایي چې 100 کال په 6 لکه انسانانو کې حج صرف د 6 کسانو دی قبول. علي بن الموفق رحمه الله وایي چې کله د دې خوب را کښېنستم، ډېر افسوس او ډېر ارمان راته ودرېد چې خلک په څومره شوق باندې دي، خلک په څومره ژړا دي، خلک په څومره واویلا دي، او د الله د طرفه په دې ټولو کې شر د 6 کسانو حج قبول دی. وایي چې کله په مینا کې تیر سوم، دا ټوله ورځ مې په ژړا کې تېره کړه. چې کله عرفات له ورسېدم، په عرفات کې د خلکو دومره ژړا ده او دومره ژوژ دی، او ما چې به د دې خلکو ژړا ته وکتل او هلته به مې هغې خبرې ته وکتل چې صرف د 6 کسانو حج قبول دی، چې وایي ټوله ورځ مې په عرفات کې په ژړا کې تېره کړه. وایي چې کله د عرفات څخه مازدیګر را روان سوم، چې شپه په مزدلفه کې په یو خارو کې پروت وم، چې سترګې مې سره ورغلې، هغه 2 ملایکې بیا راغلې، د کوترو په شکل بیا راغلې، سره کښېنستې، او زه په خوب کې خبرې اورم. هغه سوال او جواب یې بیا سره را وګرځاوی.
چې څو کسان حج کوي ورته 6 لکه کسان کوي. د څو کسانو حج قبول دی؟ صرف د 6 کسانو قبول دی. هغه ملائکه بیا ورته وایي زه به یو بله خوشخبري درته ذکر کړم. ورته کومه خوشخبري ده؟ ورته کومو 6 کسان ته چې الله تعالی حج ور قبول کړي د هر یو سره د هر یو د حج د قبولیت په انعام کې الله تعالی د 1 لک انسانانو حج ور سره قبول کړي. وایي مال دومره خوشحالي راغله چې د خوشحالۍ سره پورته شوم. نو مقصود دا دی چې حج الله تعالی قبلوي. چې کم څوک خپل کور ته ور وغواړي او حج په خپلو شرایطو دننه کې وکړي الله تعالی یقینا حج قبلوي. ابن الموفق رحمه الله وایي و یو کال عرفات لرالم زما 50 کاله حج مسلسل سوی او په 50 کاله حج کې ما هر کال حج بل ته وربخښلی. کله مې پیغمبر ته وربخښلی وي، کله مې امت ته وربخښلی وي، کله مې پلار ته وربخښلی وي، کله مې ورور ته وربخښلی وي، کله مې استاد ته وربخښلی وي. ما ټول حجان بل چا ته بخښلي وي، یو حج راپات. وایي چې کله مې په حج کې د عرفات د خلکو ژړا او فریاد واورېدی ډېر مې زړه درد ورباندې وکړ. باره مې د ځانه سره فیصله وکړه مولیا الله په دې خلکو کې چې د کم یو حج نه دی قبول زما هغه یو حج دا اوس. وایي چې کله حج تیر د مزدلفې شپې له چې رالم د شپې پرېوتم خوب وینم په خوب کې الله تعالی په خپله راته وایي وی ابن الموافقه ته در ما ډېر سخي سوې. وایي سخاوت ما پیدا کړی دی، سخیان خلک ما پیدا کړي دي او د سخاوت جذبه د خلکو په ذهنو کې ما ورچولې ده. وایي چې زما دې په خپل عزت و جلال قسمي چې کم چاته الله تعالی ما قبول حج ورکړي د هغې په برکت ما د ټولو عرفات حجونه ورسره قبول کړو. او د هغوی چې څومره غوښتنې په عرفات کې وي د دوی د خپل ځان متعلق وي، د دوی د قریبانو متعلق وي او د ټولو امت متعلق وي، د هغې خلکو په برکت چې هغو ته الله قبول حج ورکړي د دغه ناقبول سوو حج مې هم ور قبول کړي او د دوی د ځان او د اولادو د قریبانو د ټولو امت متعلق چې کم شفاعت او کم سپارش او کم غوښتنه وه هغه مې ټولو سره قبوله کړه. نو ځکه حج په دې جذبه باندې کول چې الله تعالی به زما حج یقیني قبلوي، الله تعالی به ما ته قبول حج را په نصیب کوي. په حج کې دا یو سفر دی. زه دا وایم چې کوم چا سره احساسي په زندگی کې به پر سړي دغسې سفر نه راغلی. په دې کې د الله تعالی سره صلح کول که چیرې په دغه ورځ د عرفاتو د حج په دې سفر کې هم انسان د الله تعالی سره صلح نه وکړي بیا خو در مرګه پورې داسې ورځې پر سړي نه راځي چې بیا د خپل رب سره د سړي صلح په نصیب شي. الله تعالی دې د ټولو حاجانو حجونه قبول کړي چې د کم چا نصیب و قسمت الله کړی دی هغې ته دې الله تعالی په ښه طریقه در بیت الله پورې رسېدل ور نصیب کړي. او چې د کم چا غریبانو نصیب نه یې سوی د الله دربار ډېر پراخ دی، الله دې د ټولو نصیب وکړي. الله تعالی دې څوک د خپل روضې د دیدار د خپلې بیتې د دیداره بغیر نه پرېږدي. الله دې دا څو خبرې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله چې د کومو انسانانو د حج نصیب سوی دی خدای د هغې نومونه تا په خپلو میلمنو کې لیکلي دي، خدای هغې په خیر و عافیت ستا در درباره پورې ورسوي. الله چې هغې په کومه تمه درځي په کوم امید درځي خدای هغه تمې او امیدونه یې ټول ورپوره کړي. خدای هغې ته قبول حجونه په نصیب ورکړي، خدای هغې ته قبول عبادتونه او طوافونه ور نصیب کړي. خدای د هغې شفاعت د خپل ځان متعلق د اولاد متعلق د خپلو قریبانو متعلق د ټولو امت متعلق قبول کړي. خدای ته زموږ زندگی هر کال د حج سره وتړې. خدای یو کال مې د بیت الله د طواف څخه مه محرومه کړې. خدای ستا د رسول د روضې د سلام څخه مې مه محرومه کړې. خدای که زموږ دماغو کې ممکنې که غیر ممکنې خدای ستا په دربار کې غیر ممکن نسته، تا ته ټول ممکنات دي. خدای ته اسباب د غیر راته برابروې، خدای ته لارې راته خلاصوې، خدای ته حاجتونه لرې کوې، خدای ته مو بې حجه در مرګه پورې مه پرېږدې. خدای هر کال مې د بیت الله دیدار په نصیب کې. خدای چې کومو خلکو ته تا دیدار ور نصیب کړی دی خدای ځین قبول یې کړي. خدای چې کم چا 100 کال اراده کړې ده او تا د هغې قسمت لیکلی دی خدای ځین قبول یې کړي. خدای چې کم څوک په انتظار ناست دي
خدای د عمر د سلګۍ څخه مخکې ستا د بیت الله طواف ستا د رسول الله د روضې سلام ور نصیب کړي. خدای ته زموږ دعا قبوله کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.